درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سهیل شاهین لپاره په لومړي ځل ډیر بد خبر راغی. په وروستیو کې د طالب ډلې د دندو د ویش بازار تود دی. د طالب ډلې چې څنګه زړه وغواړي هماغسې په خپله خوښه کسان ګماري. دوی وایي چې واک دوی په زور نیولی، نو رښتا یا حق لري چې څه ډول زړه وغواړي هماغسې ګمارنې وکړي. یو لیسانس کس د پروفیسرانو مشر وي، بل ځای یو کس چې یوازې لیک لوست کولی شي د لوی بانک مشر وي. یعنی اوس خدای ورکړې ده چې څه ډول زړه وي دوی په دې بې څښتنه بیدیا کې خپل اس زغلوي. خو په خپله د دې ډلې دننه هم ځینې کسان دي چې تر اوسه په دندو نه دي رسیدلي. له دې ډلې څخه یو هم د قطر د سیاسي سمبالخونې یا دفتر لومړی ویان سهیل شاهین دی. نوموړی د طالبانو له لوري په ملګرو ملتونو کې د طالب ډلې استازی ټاکل شوی دی. خو دا چې نړیوالو تر اوسه پورې طالب ډله په رسمیت نه ده پیژندلې، د دنده هم هماغسې پاتې ده. شاهین په دې کار کې دومره ښه بخت نه لري. په نړیوال ډګر کې د طالب ډلې اس ځغلولو ته دومره ځای نشته. تېره ورځ د ده لپاره یو بد خبر له اسټرالیا څخه راغی. په اسټرالیا کې د اسلامي ټولنې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې پکې سهیل شاهین هم بلل شوی و. خو د ده وینا هم لکه د ده دنده همداسې پاتې شوه او واکمنۍ دغه غونډه د ماڼو یا شکایتونو وروسته ړنګه کړه. په متحده عربي اماراتو کې یو شمېر پښتنو افغانانو له اشرف غني څخه مهمه غوښتنه وکړه. کله چې د اګست پر 15مه طالب ډلې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د افغانستان ولسمشر اشرف غني له کابل څخه د وتو لار ونیوله او د ازبکستان له لارې متحده عربي اماراتو ته لاړ. له تګ وروسته یې یوازې 2 ځلې غږ پورته شو او بیا هیڅ ډول خبر ورڅخه نه دی خپور شوی. په لومړي ځل هغه په یوې ویډیویي وینا کې ولس ته د خپل تګ او ځایګي خبر ورکړ. وروسته بیا هغه په یوه بله وینا کې په هغه باندې د پورې شوو تورونو په هکله استوزه خپره کړه. غني په لومړۍ ویډیو کې دا په ډاګه کړه چې ډیر په بیله له هیواد څخه ووت. ده وویل که د کابل څخه نه وای وتلی نو سخته جګړه به رامنځته شوې وه او کابل ښار به په کنډواله بدل شوی و. په دویمه وینا کې بیا هغه هغو تورونو ته ځواب ورکړ کوم چې پر ده باندې لګول شوي وو. وروسته له دې چې غني لاړ نو داسې خبرونه خپاره شول چې هغه له ځان سره په میلیونونه امریکایي ډالر وړي دي. ښاغلي غني په خپله وروستۍ وینا کې وویل چې تیار دی په دې هکله هر ډول څېړنه ورڅخه وشي او د پیسو د تښتولو خبره یې رد کړه. خو د پیسو خبره جدي شوه او په کابل کې طالب ډلې هم ومنله چې ځینې پیسې د بیلې له وجې په ارګ کې پاتې شوي دي او په ځینو نورو غني بریالی شوی دی. خو څارونکي وایي چې غني او ډلې یې له دې وړاندې د افغانستان بانکونه خالي کړي او په میلیونونه ډالر یې له افغانستان څخه په ځانګړو بې نښه نښانه الوتکو او نورو لارو لیږدولي دي. اوس یوه ډله افغانان په دې پر زنګ یا کمپاین لګیا دي چې غني باید د خپل تګ په هکله دا چې په کابل کې څه پیښ شول خبرې وکړي، د وینا خپلواکۍ پرېښه ورکړي تر څو هغه خپل ولس ته رښتینې او اره خبرې وکړي. پوتین وایي د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال کې راټول شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته سلګونه پالوال وسلوال د افغانستان په شمال کې راټول شوي او پلان لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کډوالو په پلمه ننوځي. ښاغلي پوتین د شوروي ټولنې د یو شمېر پخوانیو دولتونو مشرانو ته د ویډیویي غونډې له لارې په ناسته کې وویل زموږ د څارګرو یا استخباراتو پر بنسټ د افغانستان په شمال کې د داعش غړو شمیر شاوخوا 2000 دی. د روسیې ولسمشر تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې د عراق او سوریې څخه د داعش مجرب وسلوال افغانستان ته په چټکه توګه روان دي، خو د شمیر په هکله یې څه نه وو ویلي. ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې د داعش مشران غواړي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې یو وخت شوروي ټولنې غړي وو د دې ډلې نفوذ څرګند کړي او طلنزي یا مذهبي او توکمیزي یا قومي ځانځانۍ راوټوکوي. پوتین ډیره کړه ترهګر غواړي د ګډو ګټو سیمو ته د کډوالو په جامه کې ننوځي. روسیا په داسې مهال کې په خپل ګاونډ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شتون په هکله اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړي استازي ضمیر کابلوف نن یو ځل بیا د انټرپاکس خبري رسنۍ ته ویلي چې د طالب ډلې استازي بله اونۍ په مسکو کې په نړیوالې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوي په دې غونډه کې د ایران، چین او پاکستان استازي هم ګډون وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې روسیه د طالب ډلې استازو په غونډو کې
د ګډون بلنه ورکوي. مسکو وړاندې تر دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي څو ځله په قطر کې د دې ډلې د سیاسي سمبالخونې یا دفتر غړو ته په څو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې وه چې طالب ډلې هم پکې ګډون کړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.